درنو لیدونکو السلام علیکم. ګارډین انګلیسي ورځپاڼې د برتانیا دفاع وزیر بن والیس له خولې لیکلي دي که چیرې طالبان په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ مخه ونه نیسي نو انګلستان به پرې هوایي بریدونه وکړي. بن والیس ویلي دي چې دوی د خپلو وګړو د ساتنې لپاره دا کار کوي او د ګواښ په ترڅ کې په افغانستان کې د بي پیلوټ الوتکو په وسیله هوایي بریدونه کولی شي. خو طالب ډلې بیا نړۍ ته ډاډ ورکړی دی چې افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر ضد ونه کارول شي او له افغان خاورې دوی ته کوم ګواښ متوجه نه دی. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر ټویټر لیکلی دی چې قومندان احمد شاه مسعود ته دوی درناوی لري. فرانسې له دې وړاندې پاریس ښار کې د پارک یوه څنډه د احمد شاه مسعود په نوم کړې وه. د فرانسې او احمد شاه مسعود د اړیکو په اړه ویل کیږي چې مخینه یې اوږده ده. مسعود په افغانستان کې د شورویانو او بیا د طالب ډلې پر وړاندې جګړو کې د فرانسې نیغ ملاتړ درلود. بلخوا د آلمان بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې جرمني طالب ډلې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو او کابل کې د استازولۍ پرانیستلو لیوالتیا لري. طالب ډله هم په دې ټینګار کوي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.